سلام، وخت بخیر. د لوګر کریم په تازه راپورتاج ته مهرباني وکړئ. له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د آی سی سی یا کرکټ نړیواله شورا سپر لیګ سیالیو په دوام کې تېره شپه آیرلینډ لوبډلې او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ دوهم یو ورځنۍ لوبه ترسره شوه چې په یاده لوبه کې آیرلینډ کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې سویلي افریقا کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړي، چې په دې سره په سوپر لیګ کې د آیرلینډ کرکټ لوبډلې 15 نمرې ترلاسه کړ او په سوپر لیګ سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څخه مخکې شو. که چېرې آیرلینډ کرکټ ملي لوبډله سویلي افریقا څخه راتلونکې لوبه وګټي، نو کولی شي چې د پاکستان او استرالیا کرکټ لوبډلې څخه هم مخکې شي او دریم مقام ته ورسیږي. سوپر لیګ سیالیو جدول بندي کې لومړی مقام انګلستان کرکټ ملي لوبډله چې د پاکستان څخه د دې ورځنۍ لوبو وګټله د 95 نمرو په درلودلو سره په سوپر لیګ سیالیو په جدول کې لومړی مقام لري. دوهم مقام کې بنگلاديش کرکټ لوبډله شتون لري چې د 50 نمرو په درلودلو سره دوهم مقام کې ځای لري. دریم مقام کې د استرالیا کرکټ لوبډله شتون لري چې د 40 نمرو په درلودلو سره دریم مقام کې ځای لري. څلورم مقام کې پاکستان کرکټ لوبډله شتون لري چې 40 نمرو په درلودلو سره مقام کې څلورم ځای لري. پنځم مقام کې د آیرلینډ کرکټ لوبډله شتون لري چې د 15 نمرو په درلودلو سره پنځم مقام کې ځای لري. شپږم مقام کې نیوزیلند کرکټ لوبډله شتون لري چې 10 نمرو په درلودلو سره شپږم مقام کې ځای لري. او په اووم مقام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله شتون لري چې د 10 نمرو په درلودلو سره اووم مقام کې ځای لري. په اتم مقام کې ویسټ انډیز کرکټ لوبډله شتون لري چې د 10 نمرو په درلودلو سره اتم مقام کې ځای لري. نهم مقام کې بیا هند کرکټ لوبډله ده چې د 9 نمرو په درلودلو سره نهم مقام کې ځای لري.